إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف کو شوق سرولو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة منهم المقربون وعلى عباد الله الصالحين. خدا کے سر دچا پکاروی خدا کے سر دچا پکاروی پہ خبر کے اللہ بیت اللہ سرببین گرانو بدل رہے اہل سنت والجماعت کیسٹ مرکز پشتے قصخوانی کباڑی بازار پہ خبر خار دا مجاہد فیض اللہ دکان. لنڈ پلنڈا باید ہر مسلمان دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرتنا پلنڈ انداز کے مختصر دا سے خبر ہوئی کہ دا نبی علیہ السلام خپل نوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پلار نوم عبداللہ دے او دا نیکه نوم عبد المطلب دے چی پیدا کیگی پلار مخ کے وفات شو مور وفات پشپک کلنی کیو او دا نیکه وفات پات کلنی کیو دا 12 کالو پا عمر باندے شام تا دا بحیرہ راہب سرا دا تجارت سلسلہ 15 کلنی باندې بی بی خدیجه رضی اللہ عنہا سرا دا نکاح کیدلو 15 کلنی باندې مشر لور دا نبی علیہ السلام بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا دا آغی پیدایشو 40 کلنی باندې دا نبی علیہ السلام دا پیغمبری ظہور و بعثتو. مختلف روایات دی خو پراجح قول باندې 52 کلنی باندې د معراج واقعه په 53 کلنی باندې د هجرت واقعه مدینه منوره ته او بیا د هجرت په 2م کال باندې د بدر غزا او د هجرت په 3م کال یعنی 22 میاش باندې د احد غزا. دا مختصر سیرت د نبی علیہ السلام او دا مدنی زندگی پلس کلنی کے نبی علیہ السلام ویش غزوات کردی دی یعنی آغا جنگونا چی رسول اللہ مبارک خپلور کے حاضری کردی دی او 52 سے سریی لی گلی دی صحابہ کرام قومندانان مقرر کردی دی دا آغی پا اطاعت کی جہاد تلخ کری لی گلی دی او د 3 کالو په عمر باندې نبی علیہ السلام د دنیا نه رحلت کړی چې مدینه منوره کې د هجرت 10م کال. نو یو مشهور غزا چې د اکثر مورخینو په نسبت باندې په 4م کال شوې ده او د امام بخاری رائے دی کې مختلفه ده هغه وایي چې نه دا په 5م کال شوې ده چاغی تا غزوة الاحزاب او غزوة الخندق ویلش ننے تقریر دا خندق دا غزا متعلق چا دی غزا سر متصل غزوی بنی قریظہ هم راغلی دا داغی ذکر با هم ورکیوش. کافران دا دین اولند ټولو جنگونو کې یو قبیلہ دو قبیلے جنگ تراتلے کله چې د نبی علیہ السلام مرګری سیوا شو په بدر کې کافرانو ته سخت شکستونه ورکړه. د دینه بعد
مدینه منوره کې د یهودو دولوی قبیلې وي، یو ته بنو نذیر وی، دویم ته بنو قریظه وی. دا بنو نذیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه منورې نه جلا وطن کړل د وجه د یو وعده خلافین چې هغه نقض د عهد کړو، او پدې ور سره فیصله وکړه چې تاسو په وخانو باندې مال باروي، تاسو څومره اسباب چې تاسو په سارو باندې راضي هغه ځان سره یوسئ، باقی مال بټول دلته پاتې. بنو نذیر خیبر ته لاړل، د خیبر يهوديان او کافران ځان سره مرګري کړه. د دوی استاد او مشران مکه معظمه ته لاړل. مکه معظمه کې مشرکان مکه سره دا مشوره وکړه چې یکه تنها تاسو سره جنگ راغی، موږ تاسو امدادونه کا شکست تاسو ته په بدر کې درک، منگ باندې مدینه منوره کې جنگ راغی، تاسو زمنګ امدادونه کا، منګ د وطن نه جلا وطن کړو. کدا سے ځان ځانی وینو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم با د کافرانو جرړې او باسي او منګ بټول ختم کی. راځي داسې وکړو تیر با په حساب کو د دین اخوا تب تاسو زمنګ مرګرتیا کوي، منګ بس تاسو مرګرتیا کو، په شریک باندې مدینه منوره باندې حمله کو او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ژوندې گرفتار او یا قتل او شهید وي او مدینه منوره د مسلمانانو د قبضو نه خلاصو. مشرکان مکه ډېر خيارو، هغه ورته موږ پتا سو اعتماد نه لرو، دا هغه علت دار چې تاسو کتابیان یې او نبی علیہ السلام کتاب ولادت، تاسو يهوديان یې د تورات خاوندان یې، نبی علیہ السلام د قرآن دعوگیر دی، تاسو شریک اهل کتاب یې، کتاب والا یې، منگ مشرکان مکه کتاب والا نه یو، په غټه کې تاسو بیا منگ ته مرګري کیږئ. د خپل تصدیق د پاره تاسو نه دا تپوس کو، اے مشرانو د يهوديانو دارا توي چې د نبی علی السلام دین په حق ده، کدا من کم شرکیات کو دا په حق دي. د بنو نذیر مشرانو بدبختانو د دنیوي مفادو د پاره غي توي چې دا تاسو د شرک دین د رسول الله دین نه پسو چند افضل دین دی، پام کوي چې هغه توانو اورال مکه معظمه کې چې کم بوتانو د مشرکانو د تسلی د پاره هغه ته سجدي مولګول، نو مشرکان مکه ور باندې اعتماد وکړ، لاسلی کی سره وکړه چې بس شریکه باندې به مدینه منوره باندې حمله کو. د دینه بعد د بنو نذیر مشران د غطفان قبیله تلاړه او مشهور او غټه قبیله وا، هغه هم لاسلی ور سره وکړه. غیر چاپیره چې څومره قبایل د عربانو، کاغه مشرکانو، کاغه اهل کتاب يهود او نصاراو، ټولو په شریکه د لاسلیکو کا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام علاج وکاو. دی غزا ته غزوه الاحزاب ویلش، او احزاب غزوه الاحزاب ورتول وی احزاب ډلو ته ویل شي، د کافرانو ټول ډلې په دې غزا کې سره متفق وي، او دې ته غزوه الخندق ویل شي، خندق ورتول وی مسلمانانو د ځان د نجات د پاره خندق استلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اطلاع رااله چې خوشا ټول قبایل د عربانو اتفاق کړی دی مدینه منوره باندې و حمله کوي. صحابه کرام راغون مشورې ورنه وغوښتلې چې سبکو، چا یو رایه پیش کوله، چا بل رایه پیش کوله. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ چې د فارس صحابي و، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ستاسو فارس کې چې یو مظلوم قوم باندې ظالمان ډیر شي، د مظلوم قوم د نجات لار نه هغه بیا پس شي ځان بچ کړي. هغه ورته ویل ته زمنګ رواج داس چې د خپل کلی نه خندق وکني، د خندق سور لس غزا ورکی، پاغه باندې کپ او جوړم لس غزا کی، کپاغه باندې پیدل سوکرا پوریوزی دیخوا مرچلی جوړي پغشي ولي، کاسونه په باندې رادانګ رادنګل نشیلن غورځيږي. دا طریقه د نجات.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام له سلمان را یخکول ده مدینه منوره کې سالور اړخو پدې اړخ باندې بني قریظه پراتو. بني قریظه اگر که يهوديانو خو نبی علیہ السلام سره داسې لاسلیک کړو چې ستا دشمنانو سره به موږ مرګرتیا نه کوو، زموږ دشمنانو سره به ته مرګرتیا نه کوې، زموږ بخپلو کې په یو بل ډز نه. کفارو خو لاسلیک داسې شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا زنانه شاته کورونو ته ولېږئ، په دې کورونو کې د اوسېږي ولې اسم شاته بنو قریظه پراته دي، هغې سره زموږ لاسلیک دی، هغه اړخ نه په موږ باندې کافران نشي راتلی. په دې اړخ باندې او په دې اړخ د مدینې منورې د کجورو باغونه، هغه زمانه کې د کجورو په باغ کې جنگ نشو کېدی، ځکه دغه شو گزارونه د کجورو ډډونه نیسي، جنگ ورکې نشي. رسول الله مبارک وی د اړخ دواړه اړخونو نه مه یریږئ، په دواړو اړخونو کې د کجورو باغونه دي او کافران په دې اړخ جنگ ته زړه نشي ښه کولی. یو اړخ پاتې شه د جبل صلع په اړخ باندې، دا اړخ وایي دې اړخ ته خندق وکنئ، په هرو لسو صحابه کرامو باندې څلوېښت ګزه ځای تقسیم کړ، 40 گزه اوږده، 10 گزه جوور او 10 گزه سورور، او یا 10 گزه ځای دوه روایت دي. خو رسول الله مبارک اعلان وکړ چې د کم چا پځای کې یو سخ کاڼی راووته چې د هغې د ایستلو علاج نه ورته، نو ما دې پې خبرئ. صحابه کرامو کار شروع کړ. د نوجوانانو تعداد 1000 کسان صحابه کرام دي. رسول الله مبارک په آس باندې ور باندې ګرځېږي، ګزمې کوي، کافرانو لښکرې لا تیاری کوي، را رسېدلی نه دی. مخکې نه نبي علیه الصلاۃ والسلام علاج شروع کړی، مخه نیسي. د سلمان رضی الله عنه په حصه کې یا د یو بل صحابي په حصه کې یو دوه کاڼي غټ راله، پرخې رالی. رسول الله مبارک ترال، یا رسول الله دلته یو دوه کاڼي دي، موږ ته علاج نه راځي. نبی علیہ السلام راغی، کولنګ اوچت کړ چې یو ګزاري ووهه، د هغې نه یو برېښنا لاړه. رسول الله مبارک ته څه نظرونه او ځایونه ښکاره شو، حتی کې چې په هغه برېښنا باندې د شام ځینې ماڼۍ ښکاره شو. نبی علیہ السلام وفرمیل زما امتیان به دا هم فتح کوي. چې دویم گزاري ووهه نو په هغې برېښنا لاړه، د فارس ماڼۍ اعلان یې ورکړه چې زما امتیان به دا هم فتح کوي. هغه زمانه کې منافقانو کنه، لکه دې زمانه کې چې وهابیان، چې یو بزرگ داسې خبره وکړي چې 2 کاله بعد داسې کار کېږي، یو د منافق شروع کړي، هو دی چا په دې خبر کړ. هغه زمانه کې منافقانو غټې غټې ګیرې پریښې وې، رسول الله مبارک سبا جماعت کې منځونه کول. یو د منافقانو یې وګوره کنه، دا پیغمبر د خپل ملګري په داسې دوکه کوي، د کافرانو د ډار نه ځان نه خندق تاوي او ملګرو ته په دې دوکه ورکوي چې زه 10 کاله بعد حالاتو نه م خبر یم. ته د دې نه چا خبر کړي؟ چا محمد رسول الله ته خبر یوړ؟ دا اعتراض دی اوسنی نه دی، دا د نیکونو هغه زمانه کې منافقانو کړي. د رسول الله په علم غیب باندې اول اعتراض د رسول الله د زمانه منافقانو کړي. یو د خندق په غزا کې شوی دی، او یو د تبوک په غزو کې چې رسول الله مبارک واپسې کې را روانو، یو ځای کې قافله واړوله، نو اوښه داسې سرې ده، یو ناو ته لاړه، اوښه ستنه شوه. رسول الله مبارک وی زما اوښه نشته دی. علي صاحب ته وی وګرځېږه زما اوښه پیدا کا. منافقان اوازې خورې کړې وې، که دا پیغمبر وی خپله اوښه دې پیدا کړي، دی وایي زه په دې پوهېږم، د اوښې نه خبر نه دی، او دی دعوهګیر د پیغمبرۍ. ګوره اول اعتراض هغې دا و. رسول الله مبارک وی داسې غصه و، راوي فرمایي وی مخ مبارک تک سرو د غصې نه. یو راوي وی ما رسول الله مبارک دومره غصه کله نه و لیدلی لکه په دې ورځ چې غصه و. پاسېده د الله ثنا یې ویله، بیا یې وفرمیل والذي نفس محمد بیده ما اعلم الا ما علمني الله تعالی، په هغه ذات مې قسم چې زما روح د هغه په قدرت کې دی. ګورې ما ته علم نشته دی، او چې څه علم دی ما ته خدای را کړی دی. اذهبوا الى وادي کذا و کذا و شعب کذا و کذا،
زه لاړ شي فلانی ناو ته فلانی ونې ته لاړ شي د ونې په جرړه کې زما د اوښې پړی نه ختی دی اوښه مې زور لګی چې ما ته راشي خو د اوښې پړی د ونې په جرړه کې نه ختی دی راتلی نه شي صحابه کرام چې لاړه همقه شان ته د اوښې پړی د ونې په جرړه کې نه ختی او رایې وسته رسول الله مبارک د دې حالاتو نه خبرو لیکن انبیاء دا شي نه په کشفونو نه کوي دنیا دار اسباب دی دار اسباب کی کارونه ټول په اسبابو باندې خدای تعالی ډیر کارونه تاسو ګورئ نه خدای په اسبابو کارونه کوي نو پیغمبران بسنګ به سبب کارو کی چا بسترګې پټي کې ما کښ پوری دو ورشه داسې چل لینا انبیاء او اولیاء داسې کینا اگر کاغی ته خدای علم ورکړل د دې شینو لیکن اسباب باندې غي کار کوي او شی مې ورک دی ورشه تاسو ولټیږي ورپسې دا دلیل لدی نه چې رسول الله مبارک باندې نه خبر نو تقریر وکا وی تاسو کې ځینې خلک پیدا شوي زما په علم اعتراض کوي عمر فاروق سے پاسه د یا رسول الله حذیفه سے پاسه د یا رسول الله چا اعتراض کړی دی رسول الله مبارک دومره غصه او استا پلار اعتراض کړی دی هغه خاموش کېناست رسول الله مبارک چې تقریر سخت کا عمر فاروق سے پوښتنه چې نبی علی السلام غصه ده پاسه ده ويا رسول الله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبك نبيا وبالقران اماما وقدوه دا الله پیغمبر په دې رضایم چې الله زمنګ رب دی اسلام مدین نه ته مخکله پیغمبري قران مو امام او قدوه ده یا رسول الله من تعفو که خدای بتا تعفو کی کمن کې هر چا سبدي کړي هغه عفو ورته وکا رسول الله مبارک اعلان کفال انتم منتهون آیا من کېږي بیا به زما په علم اعتراض نه کوي زر صحابه کرامو بچغي والی یا رسول الله نعم بیا به اعتراض نه کو رسول الله بیا ورته وی فهل انتم منتهون من شوي بیا به نه کوي اعتراض خلکو وی چې نه بکو پدریم کرته چې اعلان چغته وستا نبی علیہ السلام را کوش صحابه کرامو ته ویزه اوس خندق بیا وکنه هغه زمانہ کې منافقانو د اعتراضونه کړیو خندق کنستل کېدا یو صحابي مبارک ته روټي اونره سیده اوګش دا خېټه پورې یو کانه تړلې دي راغه یا رسول الله قریب دې چې نور مرګ ته نږدې کېږم د ډېر لږه د لاس لمنې او چا تکړه خېټه پورې می کانه تړلې دي راوی مبارک وای نبی علی السلام د خاورو یو ډېرکې و د ډېرې ته اډه وهلې و دا سي اډه وهلې و چې صحابي مبارک ورته دا ګیله وکړه چې زه دومره اوګم د خېټې پورې می کانه تړلې نبی علی السلام رانیخ لمنې اوچا تکړه رسول الله مبارک د خېټې پورې دوه کانی تړلې و د لوګي د لاس حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ ولاړ دی هغه وی زمانه د رب په ذات قسم وی چې د رسول الله مبارک دا د رنگ سرواله او سپینواله چې مالی دلو خو د خندق پوره د چې لمن اوچا تکړه ما چې خېټه مبارک ته وکتل په ګردونو دومره ککړه و چې د وجود سپینواله او سرواله ورکه نه ښکارید په لمنو کې نبی علیہ السلام خپل هغه خور د خندق نه اوچتی کړي کور ته په منډه منډه راځي بیبي رسول الله مبارک د لوګي نه خېټه پورې کانی تړلې دي تا سره د خوراک سنشته دی هغه ورته وی لک سکم 2 کیلو وربشي دي او یو وړو کې د چيلې بچی را سره دی دا حلال کا رسول الله مبارک ته دعوت وکا چيلې حلال کا اوړې واغل دا وربشو وړدي جابر رضی الله عنه رسول الله مبارک تراغه یا رسول الله ما تاسو ته روټي کړی دا هغه ورته وی یوازې ما ته دې کړی دا کنور مرګري مراسه شریک دي حضرت جابر سے وی ما ته حیا رااله ما یو کوم چې نور مرګري نه دي شریک رسول الله خفنش او کو ورته وایم چې ټول دینو زما کور کې خو په کم 2 کیلو وربشي دي یو وړو کې د چيلې بچي دا بزرو کسانو ته څنګه رسیږي خاموش شما رسول الله مبارک اعلان وکا اے د خندق خلق ټول راغون شي جابر نن تاسو ته روټي کړی دا کله کله د نارینه حوصله د زنانه نه کمزوري جابر رضی الله عنه ای په ما ور خطای رااله پمنډ منډ کور تر عالم بیبي ته می والله العظیم او شرمېدم بیبي را ته وی ولی ویدا پوکم 2 کیلو وربشي دی محمد رسول الله زر صحابه کرام را روان کړي دي مل مستیات بیبي ډېر غټه حوصله لرله هغه ورته وی تا ورته ویلی چې زر واړه راشه وی ما وته نه دی ویلی ځان نه را روان کا ودا ستا ملمان نه دی دا محمد رسول الله ملمان دی
د دې په مړولو باندې باغه پويږي ته ولې ورختای خو رسول الله مبارک جابر صاحب توي چې زه درغلی نه یم کټوی به د نغري نه کوزې نه او چې زه در رسېدلی نه یم دا اوړه به دې پیړکې نه او تنور ته وینم تپې رسول الله مبارک رو رسېدوي کټوی چېرته رچاوته کټوی وښوده سر یې تېلرې کا یو څه الفاظ یې ولوستل بیا یې لاړې راواخېستې او په کټوی کې یې لاړې واچولې وهابیان د نبی علیہ السلام برکت بالکل نه مانی بیا چې راټینګ کې بیا وینا دم او دم چې وکي کې برکت شته او قران چې ولولي خدا ذات کې څه برکتونه نشته مونږ وایو د رسول الله ذاتم برکتی دي دا لاړې ولی پرې کټوي کې اچي کدا لاړې د برکاتو نه ډکه نه وي رسول الله لاړې ولی اچي نبی حقی روایت ده مسند احمد هم راخسته دي چې نبی علی السلام مسحر جمع وکړه نو د مدینه منوره خلکو با غلامانو توبه ور کړی وي او هغه به د کوسې په دروازه کې داسې قطار قطار د جمعات دروازه کې ولاړو رسول الله مبارک په چروته نو پاغي کې به ګوتی وهلي ورته دا او به بیا هغه په غټو چاټیو کې واچولې ټول ورځ به د مدینه منورې په کورونو کې د رسول الله هغه وبسکل کې دي کوم کې به رسول الله ګوته مبارک والی و کدا د صحابه کرامو د برکت عقیدت نه وي رسول الله مبارک تاسو د پاره وبر علیږي چې پدې کې ګوتی وها راوی مبارک وی کله به زما زړه ور باندې خوښ شو ربما كانت ليله البارده سخت يخني بوا سخت جمع بو چې وبو کې ګوته کې خودل بډیر سختو رسول الله مبارک به په سخت یخنۍ کې ټولو وبو کې ګوتی وهلي او بیا ولاړه ولی چې خلک ورته د برکت عقیده وا کاغې نه امید رسخته ولې خفکیدل عرض میدا کو چې هغه وړو کې املاړې واچولې رسول الله مبارک راغه لس کسان په یو کاسه باندې کېنی نبی علیہ السلام خپل ولاړ دي صحابه کرام را دن کوي کېنی یو کاسه د پاغې لس کسان کېنی لس کسان زی روټي خوري لس نور راځي حتی کې چې زر صحابه کرام ټول روټي خوړه اخر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې عثماتم روټي راوړی رسول الله مبارک خوړه بی بی فرمایي د جابر رضی الله عنه د بخاری روایت ده ما چې د کټوین سر لري چې ما او قتل چا داسې فکر نه کو چې د دین یو غنی یو سمسي خوروا کم شوی او نه غوړو رسول الله مبارک ورته چلاړي ټوکړي وې دا ته आवाज نشي پخولې د چم گاون کورونو کې اوس دا تقسیم کا چې دا درته پاخه کی په خیراتونو کې په کورونو وړوي شل دا جایز کار دی د جابر رضی الله عنه په کور کې دا وړو په کورونو باندې شل شي او دا د صحابه کرامو سنت او طریقه ده چې یو بل سره د لاس وړول شي په دې کار واپس رااله د خندق کار شروع دی کافران چې سورا رسیږي د دې نمخ کې د بنو نذیر سره مشران دا سه فکر وکړه چې داخل کې بني قریظه پراته دي شاړخ راځي چې دای ته سلاله چور کو دای د رسول الله مبارک نه واړو کدی زمنګ مرګرتیاو کې نو شاړخ بدای شي د دې اړه خو مونږ ور باندې ورش مینس کې با صاحب کرام راګیرو د شپې استاد اولیګا بني قریظه او مشر چې کومو د هغه دروازه وټه کوله دروازې د شاد اړه هغه جواب ورک تاسو سو کې یغه ورته خپل نوم واخست هغه ورته وې ز پتا باندې پویم ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د عهد کړی دی ته چې دل تراغله زما د عهد ما ته ول غواړي او زه د عهد نه ماتوم زه واپس لاړ هغه ورته وې ګوره زه د خیبر نه ملمم تا سره په کتاب کې شریکم تورات ستام کتاب د زماتم يهودي زه يهوديم یو دوه خبرې در سره کوم برته زمینه نستا په مقصد ز خبرې زما عهد ما ته ول غواړي او زه د عهد نه ماتو او چې کله دروازه ورته کولا او نکړه نو د یو پیغور ورکړ اخلک عربان ډېر غیرتی خلک دروازې نه دی خو نه جواب ورکوي زه پتا پویم چې کور کې یو خروټي تیار کړی دا اوس د خپل بیبي سره هغه روټي خوري تیاریږي چرته د ملمرانه روټي ونه چې دا आवाज ورکاغه او شرمې د دروازې ورته کولا دنه چې دنه کده بنو نذیر د مشر ډیر پالیس مارو ډیر باندې ورته وکړي خو د بنو قریظه او مشر ورته ویزل اصلیک نشم ماتولې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي د اصلیک می کړي اخر لالچ د دنیا ورک وې موږ دا فیصله کړی دا ک بنو قریظه زمنګ مرګرتیا وکړه د مدینه منوره نیم ازمکه به موږ ټوله بنو قریظه وته ورکو صحابه کرام ډیر جیدادونه لرل د کجورو باغونو کورونو دلته چې څومره مال منګنیسو
دا نیم پنیم به موږ تاسو ته درکو، دا نیم موږ ټول کافران سره شریک باندې تقسیم. د بنو قریظه او مشر د شپې لاسلیک مات ک. رسول الله مبارک تعالی دا اطلاع نه رسیدلی چې بنو قریظه او مشر لاسلیک مات کړي. زنانه ټول د بنو قریظه وړخت لګیږي، هغه اړخ نه د خندق برابر شوی دی او د جبل سلع شاته په دشت کې کافران را ورسېدل، قافلې واوښت. انتظار کوي چې اوس لاره د جنگ برابر کی راوړي. بنو قریظه د شاه د اړخ دوه استازي ولېږل. یو استازي چې دې کورونو ته ورشي چې په دې کې نارینه شته که نشته، که نارینه ورکي چې موږ دې اړخه جنگ په ګڼ تعداد کې شروع، که صرف زنانه نو چې جنگ ور باندې شروع کو د شاه د اړخ. وعده خو یې د شپې ماته کړې ده. د رسول الله مبارک ترور بی بی صفیه رضی الله تعالی عنها د حضرت حمزه صاحب خور ده. رسول الله مبارک ټول خاندان غیرتی دی، زنانه او غیرت ته اوس ګوره چې د رسول الله خاندان د زنانه څومره غیرت نه کی. په یو خاندان کې د رسول الله مبارک بی بیان هم دي او دا ترور بی بی ور سره ده. جاسوس د بنو قریظه را روان دی چې دلته دیوال خوا کې تیر شه چې د نارینه او ګنګوسې ښکاری کنه. بی بی صفیه پاس ولاړه ده. په دې ټولو زنانه وی یو پیرادار حضرت حسان رضی الله عنه درولې دی چې اسیم دی اړه جنگ نه کیږي، بس ته پیرادار ش. بی بی صفیه حضرت حسان صاحب ته ورشه دا جاسوس دی، زپویم چې بنو قریظه د شپې وعده ماته کړې ده، دا جاسوس جاسوسی وړي او جنگ راځي، دا جاسوس مردار کا. حضرت حسان رضی الله عنه ورته وی کما د خلکو وجل کولې شو نو زه باغ خندق کې ولاړم، ما دلته څه کول. بی بی صفیه رضی الله عنها کو تک را واخست، د قلا د دروازې پاړخ درشل کې ودرېدا. جاسوس د دروازې خواته تیریږي چې دروازې تر ورسېدا چې گزارې ور باندې وکړه، په سر باندې وه مردار یې کم دلته پرېوت. یو گزار سره کافر مردار چې مردار شه بیرته راوخته. حضرت حسان صاحب ته وی ورسه چاړه واخله، دا سټ ته پرې که چې دلته یو ویزان کم چې بنو قریظه ویریږي چې دلته خلک پراته دي. حسان صاحب ورته وی دا زما کار نه. بی بی صفیه رضی الله عنها خپله کوزه شوه، چاړه یې راواخسته. تاسو سوچو کې دا زنانه د زمانې به داسې کارو کې نشي کولی، دا ډېر غیرتناکې زنانه دي. چاړه یې راواخسته او د هغې کافر دا سر یې داسې پرې که، سر یې راواخسته په بالاخانه کې اویزان که.